السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم تاسو روح حسن شهید یو ځلی بیا پښتو ټک یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. وګورئ چېرته تاسو هم غواړئ چې په خپل موبایل کې یو داسې اپلیکیشن انسټال کړئ چې د هغې په مدد سره تاسو خپل موبایل کلین کولی هم شئ، یعنی خپل موبایل فرش کولی هم شئ چې تاسو موبایل به بیا هینګ کیږي نه. یا که تاسو غواړئ چې په خپل موبایل کې هغه اپلیکیشن معلوم کړئ چې هغه تاسو موبایل کې په رننګ وي، یعنی تاسو استعمالوئ نه خو هغه په خپل په رننګ کې وي او تاسو موبایل هینګ کوي او سره تاسو چارج هم ځای کوي، نو هغه تاسو هم په دې کې معلومولی شئ. یا که تاسو غواړئ چې د خپل موبایل ریم بوسټ کوي نو ریم بوسټر به هم تاسو سره میلاو شي. یا که تاسو غواړئ چې تاسو وای فای خپل معلومه کړئ چې د هغې سره څومره ملګري کنیکټ دي یا چا کنیکټ کړی ده، هغه تاسو هم په دې کې معلومولی شئ. ورسره که تاسو په موبایل کې داسې اپلیکیشن وي چې هغه تاسو ان انسټال کړي وي خو هغه یعنی نوي ان انسټال شوي، هغه پاتې شوي وي د څه وجې نه تاسو په موبایل کې خو هغه نه شو کېږي، نو هغه تاسو هم په هایډن ایپس په مدد سره معلومولی شئ. د خپل موبایل نه چې کله هغه هم تاسو ډیلیټ کړئ نو بیا به تاسو په موبایل باندې فالتو ایډونه هم نه راځي، ورسره ستاسو موبایل به هینګ کېږي هم نه. نو د دې اپلیکیشن ټوله طریقه سټیپ بای سټیپ تاسو ته ښیم چې دا به تاسو څنګه په خپل موبایل کې استعمالوئ او دا اپلیکیشن به تاسو ته چېرته میلاو شي. خو د دې نه مخکې که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل پښتو ټک نه سبسکرایب کړی، دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج ځان سره هم لایک کړئ چې زموږ راتلونکي هر ویډیو به تاسو ته په ټایم باندې درشي. نو تاسو بس اول په خپل موبایل کې دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د اپلیکیشن لینک په یوټیوب کې تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي او کوم ملګري چې فیسبوک کې زموږ ویډیو ګوري د ویډیو د پاسه یا لاندې په کمنټ کې به تاسو ته لینک میلاو شي. سمپل هم د هغه ځای نه تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کولی شئ. کله چې تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ، تاسو غواړئ چې د خپل موبایل ریم په دې باندې بوسټ کړم، نو تاسو ته ښکاري سمپل هم په دې بوسټر باندې به کلک واخلئ. نو لږ غوندې ګزار به چې کله تاسو دې ته وکړئ تاسو ته ښکاري پلیز ویټ، نو دا به اټومیټیک تاسو ته ښکاري دومره، یعنی دا به ستاسو ریم ډېر زیات بوسټ کړي، ورسره ستاسو موبایل به ډېر زیات کلیر کړي او دلته به تاسو ته شو کېږي هم چې تاسو میموري مخکې دومره وه اوس دومره شوله. بل د لاندې کوم پروسس چې لیکلی تاسو ته ښکاري په دې کې تاسو هغه اپلیکیشن کتلی شئ کوم چې ستاسو په موبایل کې روان وي، ستاسو په موبایل کې په رننګ کې وي، تاسو نه چارج هم ځای کوي، ورسره ستاسو د موبایل هم هینګ کوي. نو تاسو ته ښکاري دلته ټول اپلیکیشن چې کوم دی هغه تاسو ته شو شي کوم چې تاسو په موبایل کې په رننګ کې وي. نو تاسو هغه د دې نه په پروسس کیل باندې تاسو هغه اپلیکیشن چې دی د هغو پروسس چې کوم دی هغه تاسو ختمولی شئ او بیا به ستاسو موبایل هینګ کېږي هم نه، ورسره ډېر زیات ټیټ کار به کوي. تاسو ته ښکاري دلته کله چې هم تاسو په دغه پروسس باندې کلک واخلئ لږ غوندې کې سرچنګ به دا وکړي، نو تاسو ته ښکاري اوس یوټیوب چې کوم دی نو هغه دلته په رننګ کې دی. که تاسو غواړئ چې دا هم د رننګ نه وباسئ نو تاسو به تیرا ټیک باندې نشان دغه رقم ریموو کړئ، نو دا به د رننګ نه وځي. داسې که تاسو غواړئ چې خپل موبایل په دې باندې کلین کړئ هغه تاسو دې ځای نه به کلین کوئ. که تاسو غواړئ چې وای فای زه معلوم کړم چې څومره ملګري ورسره کنیکټ کړي، نو سمپل بره په مای وای فای باندې به کلک واخلئ، لږ غوندې انتظار به تاسو دې ته وکړئ، نو دا به اټومیټیک تاسو ته شو شي چې دا موبایل یا دومره لیپټاپ هر شي کمپیوټر څومره چې تاسو ته وای فای سره کنیکټ وي نو ټول به تاسو ته شو کړي. دا پکې هم په دې اپلیکیشن کې ډېر زیات د کمال آپشن دی. تاسو ته ښکاري دلته یو زما وای فای سره یو دا کنیکټ دی، ورسره بل سره دا سمسنګ د زما موبایل دی، ورسره دا د بل چا دی، دا دواړه زما د وای فای سره اوس کنیکټ دي. بیا د هایډن اپلیکیشن چې کوم تاسو دې ځای کې کتلی شئ تاسو ته ښکاري هایډن ایپس، په دې باندې تاسو کلک واخلئ نو ټول هغه اپلیکیشن به تاسو ته شو کړي کوم چې تاسو ډیلیټ کړي وي خو نوي انسټال شوي، نو هغه ستاسو په موبایل کې وي نو هغه به تاسو په دې ځای کې شو کړي. یا چې کله تاسو ډیلیټ کړئ نو تاسو دلته لیکلي هم دي چې مکمل وایرس تاسو د موبایل نه ډیلیټ شي. نو ډېر زیات کمال اپلیکیشن ضروري په خپل موبایل کې انسټال کړئ. دغه ټول کارونه بالکل تاسو په دې اپلیکیشن کې ډېر زیات په اسانه طریقه باندې کولی شئ. که تاسو ویډیو خوښ شوي دا ویډیو د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.